کابل ازرخش تعلیمي بنسټ د ښوونکي نړیواله ورځ ونمانځله. لغمان کې د کابل ازرخش تعلیمي مرکز له لوري د ښوونکي نړیواله ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. هغه مراسم چې په همدې موخه یا تعلیمي مرکز کې جوړ شوي وو، د کابل ازرخش تعلیمي مرکز بنسټګر انجینر قدرت الله اسلمي سربیره پکې استادانو او ګڼ شمېر زده کوونکو برخه اخیستې وه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوه. بیا په لغمان کې د کابل ازرخش تعلیمي مرکز بنسټګر انجینر قدرت الله اسلمي ټولو ښوونکو ته د دې ورځې مبارکي ورکړه. هغه وویل ښوونکي د ټولنې قدرمن خلک دي، هر وخت باید د دوی ستاینه وکړو. نوموړي د یاد ښوونیز مرکز له ښوونکو مننه وکړه چې په وخت خپلو دندو ته راځي او زده کوونکو ته په ښه کیفیت زده کړې ورکوي. زه خپل له طریقه او د کابل ازرخش د ادارې له طریقه د دغه ورځې مبارکي د هېواد او د نړۍ ټولو ښوونکو ته وایم. درنو مسؤلینو څخه بالخصوص هغه مسؤلین چې په راس کې دي، وزیر صاحبانو څخه مو هیله دا ده چې استادانو ته د ډېره توجه وکړي، د هغوی امکانات دې ورکړي، ورته یو څه د معاشونو په برخه کې دې ورسره مرسته وکړي. چون استادان زموږ هغه طبقه ده بالخصوص بیا په افغانستان کې چې دوی له ډېرو ستونزو سره بالخصوص د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د څو دغه مشکلات دوی حل شي او په ارامه فضا کې او په ارام دماغ سره د دغه ټولنې عمومي قشر کوم چې ځوانان دي. د غونډې په پای کې د ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی کیک د استادانو په لاسونو پرې او د یاد تعلیمي مرکز زده کوونکو لخوا استادان په ډالیو ونازول شول. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.